د قبر شپه هغه شپه ده چې له ویرې پیغمبرانو، صحابه کرامو، د اسلام ستر علماو ژړلي دي. هغه شپه چې شاعرانو یې په ویر کې شعرونه ویلي دي. داسې شپه چې انسان له خپل اولاد، مور او پلار، دوستانو او ټولو ملګرو څخه جدا شي. په وحشت او تنهایی کې د لومړي ځل لپاره شپه تیروي، چې هلته نه خندا، نه استراحت او نه خوب شته. دا هغه شپه ده چې خالی تصور او سوچ انسان نه د نړۍ هر څه هیروي. انسان په فکرونو او سوچونو کې لاهو کړي او د ژوند خوږې شیبې ترخې کوي. که ژوند دې هر څومره اوږد شي، دا ترخه شپه درپسې ده. کاشکې د قبر یوه شپه وای، خو د زهرو ګوټو تیر کړی به مو وای. دا خو د قیامت تر ورځې پورې ستا کور دی. دا هغه خاورین ټاټوبی دی، هغه تنګ ځای دی، هغه تیاره ځای دی چې حتی لوڅ هم وي نو د انسان ورڅخه کرکه وشي. که پټ شي او انسان پکې ایثار کړل شي نو څه حالت به وي. قبر د تیارو هغه ډک کور دی، که هلته هر څومره په تکلیف کې یې، که هر څومره په عذاب کې یې، نو ستا فریاد څوک نه اوري. دوستان او ملګري به دې نه وي چې تا سره مرسته وکړي. مور او پلار به دې نه وي چې زړونه یې در باندې درد وکړي. یو وروره مخکې له دې چې قبر ته ولاړ شي، پوره چمتووالی ونیسه. ځکه الله تعالی په سوره مؤمنون کې فرمایي: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تر دې پورې چې کله له دوی څخه کوم یو ته مرګ راشي نو ووایي: ای زما ربه، ما هغې دنیا ته بیرته ولیږه چې زه ورڅخه راغلی یم. آیا موږ کله هم دا تصور کړی دی کله چې موږ په قبر کې د بیرته تګ غوښتنه وکړو او راته وویل شي نه نه نه، هیڅ کله بیرته نشي تلای. اوس په ګناهونو پښیمانه شوې، اوس د نیکو عملونو په ارمان شولې. هماغه ژوند ستا چانس و، تا خپل چانس لاسه ورکړی ده. هغه کومه ګناه وه چې تا په خپل ژوند کې ونه کړه. آیا ته یوازې د خوب، خوراک او څښاک لپاره پیدا شوی وې؟ هغه ته نه وي چې له نصیحت څخه به تنګېدلې او زما بندګي به دې پرېښوده او د خپل نفس د غوښتنو بنده به شوې. آیا تا ته معلومه نه وه چې په همدغه ورځ به ته د ژوند د هرې شیبې ځواب ورکوې؟ آیا لمونځ کول او نور نیک عملونه در باندې دروند و چې تا یې د وړلو توان نه درلوده؟ آیا موږ تا ته ښه ژوند او ځواني نه وه درکړې؟ آیا همدغه ژوند چې تیر شو د نیکو اعمالو د کولو لپاره یو غوره موقع نه وه؟ آیا ته نه وې خبر چې ته به ضرور مرې او بیرته به موږ ته راګرځې؟ آیا ته موږ نه وې خبر کړی چې له مرګ وروسته بل ژوند هم شته چې هغه ابدي ژوند دی؟ آیا تا ته پیغمبرانو دا دعوت نه و در رسولی چې دلته یوازې نیک عمل تا ته غوره ژوند در بخلی شي؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي: بېشکه قبر د آخرت له منزلونو څخه اول منزل دی. چا چې په قبر کې نجات وموند، نو د دې نه وروسته چې کوم حالات راځي هغه ورڅخه اسانه دي. او که چا په قبر کې نجات ونه موند، نو وروستی راتلونکی حالت یې له قبر نه سخت دی. ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ای مسلمان ورور او خورې، دا ویډیو د دې لپاره نه جوړوم چې تاسو وویروم، بلکې د دې لپاره یې جوړوم چې تاسو دغه ستر حقیقت ته متوجه کړم چې موږ تاسو ټول ترې غافل یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.